ښه راغلاست. اوس به سیکشن او کالمز زده کو او په پیراګراف به سر خلاص کړو چې دا څنګه موږ کارولی سو او دا د پیراګراف نښان مثلا دی موږ ته څنګه په درد خوري. ښه لومړی هغسې شارټکټ کیز خو ډېرې خو که چیرې ایکول یا رینډم په براکټ کې مثلا زه 2 پیراګرافه 3 لیکي خط غواړم دی اتومات رینډم خط ماته راکوي. نو ما مثلا دا یو خط زما مخته رالی په ورډ کې هغه ډمي ټکسټ رالی اوس دا خط دی زه غواړم ما دا خط نوشته کړی دی د دې بعده نو اول باید زه دا ور ووایم چې ماته هر شی نه کې هوسا معلوم سي چې د دې څه معلومیږي ټکي معنا سپیس ورکړل سوی دی او دا نښان معنا پیراګراف ختم سوی دی دلته بل پیراګراف ختم سوی دی او دلته اوس بل پیراګراف دا دی شروع کیږي. زه غواړم چې د دا پیراګراف بعده یې دا پر 2 کالمه دا صفحه تقسیم سي او چپا او راسته زه خط پشکې کې نوشته کړم. نو د هغه دپاره چې دی هغه لی آوټ ته ورځئ چې شی ترتیب یې کړې نو د اول به ورځو بریک ته په بریک کې موږ پیج بریک مو سر خلاص کړي کالم مو سر خلاص کړي اوس راځو کنټینیوس ته کنټینیو بریک داسې ورکړو چې موږ وایو چې دا صفحه دې کنټینیو وي خو مګر دا سیکشن چې بریک سي دا در دغه ځای پورې دی. نو چې سیکشن بریک سي دا هغه مهال تاسو دا سیکشن وینئ دا په چاپ کې نه راځي یعنې که چیرې تاسو یو شی غواړئ چې چاپ کړي نو دا بیا په چاپ کې دا نښان نه راځي دا صرف موږ یې وینو. نو که چیرې دی ور وایي سیکشن بریک سیکشن دلته بریک سوی دی مګر کنټینیوس دی پیج بلې صفحې ته دې نه بیایي. نو د هغه بعده په لی آوټ کې زه کولای سم چې 2 کالمه جوړ کړم زه ورته وایم چې 2 کالمه سوه هغه نښان تاسو وینئ چې 2 کالمه جوړ سوله او انټر بیا کولای سم چې داسې یو ډمي خط نوشته کړم. نو د جمله تر د خپل کالمه پورې راوستله که مثلا زه بیا ورته وایم چې مثلا 1 2 انټر او اوس دا تقریبا یعنې داسې فکر وکړئ چې دا صفحه سم نیمۍ تقسیم سوې ده او دا خط تر دغه ځای پورې راځي او دا سیکشن خالي دی. اوس زه غواړم چې راسته خواته مثلا د دې پر ځای یو په پښتو یا په بلې ژبه یا مثلا د دې بل اړخ یې به دا بلې خواته نوشته کړم. نو د دې دپاره بیا موږ راځو بریک ته په بریک کې بیا هغه رقم کالم بریک ورکړو لکه کنټرول شفټ انټر یا میک کې بیا کمانډ شفټ انټر ووهئ نو هغه بیا اوس دلته کالم بریک د دا ځای رالي اوس باید دا خواته راواوړه اوس دا خوا تاسو کولی سئ چې په پښتو یا په مثلا په بله ژبه یا کوم په دغه ژبه تاسو کولی سئ دلته هر شي چې نوشته کړئ. او لکه څنګه چې ما اول تاته ویلي وه دا چې دا پښتو ده نو زه د رایټ پر ځای د لینګویج آپشن ور وهم چې رایټ ټو لیفټ ډایرکشن شروع سو وبخښئ دلته مثلا د کالم بریک بعده دلته دغه لینګویج شروع سول او بیا تاسو کولی سئ دلته چې دلته هر شی مثلا په پښتو نوشته کړئ وبخښئ دلته تاسو کولی سئ چې هر شی بیا په پښتو نوشته کړئ او نور هره ژبه کوم ورچولی تاسو کولی سئ دلته نوشته کړئ. نو اوس زه د دې بعده بیا بریک ورکوم یعنې څه شي بریک ورکوم په لیاوټ کې هغه د سیکشن بریک ورکوم د سیکشن بریک داسې ورکوم چې مثلا کنټینیوس که یعنې دلته دا ختم سو بیا دلته کنټینیوس که مګر اوس زه بیرته یو کالم ځینې جوړوم. یو کالم دا چې که دلته خط شروع سو اوس د دې په ایسته چې هر څومره خط نوشته تاسو کولی سئ پښتو مې ډېر وخت نه دی نوشته کړی رسوي مې د هغه الفاظو نه چې په کوم ځای کې خو بیا هم که پریکټس وکړم بیا مې ژر په یادېږي. نو بیا تاسو کولی سئ چې دلته پښتو اوس د دې دا معنا ده دلته چې ما کالم بریک یا یو کالم مې کړي نو بیا زه کولی سم چې دلته مثلا وبخښئ زه باید چې بدله کړم او اتومات رینډم ټکسټ ماته راکړه یو پیراګراف د درو خطو انټر او په پښتو کې نو دی دا نه مني زه به دا به ایسته کړم دا به سم لینګویج باید ورته ووایم چې بیرته انګلیش ته رینډم
نو اوس تاسو وینئ دا ټوله صفحه بیرته د دوو کالم پر ځای په یوه کالم اوښتې ده په اصلي کې دلته. نو بیا دلته کالم بریک پر دغه ځای راغلی دی. نو دا رقم تاسو کولی شئ په یوه صفحه کې یو کالم یې خط نوشته کړئ، بیا هغه صفحه پر دوو کالم باندې تقسیم کړئ. دلته کولی شئ زه به د هغه خط دلته کاپي کړم چې تاسو سر په خلاص شي. نو بیا تاسو کولی شئ چې دوه کالمه کې بیا بیرته هغه په یوه کالم واړوئ، سیکشن بریک ورکړئ او یو کالم ته یې کړئ. تاسو کولی شئ بیا د دې بعده تاسو کولی شئ چې پیج بریک ورکړئ او هغه بل پیج ته ولاړ شئ. نو اوس به د دې په هر شی بیرته دلته شروع شي. دلته چې هر شی شروع شي بیا تاسو کولی شئ چې بیرته لیاوټ کې یو کالم یې کړئ، دوه کالم یې کړئ یا هر څه کړئ. نو تاسو کولی شئ چې سیکشن څخه تاسې ګټه واخلئ.